أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. روجی میاشتې ته یا د رمضان میاشتې ته د شمار ورځې پاتې دي. رمضان د مبارکه میاشت د الله سبحانه وتعالی نعمت دی او هغه داسې چې الله بس ځایونه غوره کړي دي په بعضو باندې او بعض وختونه غوره کړي دي په بعضو وختونو باندې او دا د دې لپاره چې الله سبحانه وتعالی ته پته چې انسانان کمزوري دي د دوی نه ګناهونه کیږي نو دی وله موقع ورکړې ده. لکه اوس حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي څوک حج له لاړ شي او صحیح حج وکړي څنګه چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی هماغه شان یې وکړي د ګناهونو نه به ځان لرې ساتي نو دی د حج نه داسې واپس راغی داسې صفا لکه د مور د خېټې نه چې په اوله ورځ راوتی و. دا ولې دا موقع الله ورکړه ځکه چې الله د پته چې انسانان کمزوري نو الله سبحانه وتعالی موږ یې پیدا کړي وو موږ خپل ځانونه دومره ښه نه پېژنو څومره چې رب العالمین موږ پېژني. الله څه وایي يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله غواړي چې تاسو نه دا بوج کم کی ولی وایي ځکه چې انسان کمزوري پیدا کړی شوی رب العالمین دومره مهربانه بادشاه دی غواړي چې زموږ دا بوج کم شي نو موږ له موقع راکړي موقع یو موقع باغې کې دا دی چې د رمضان د مبارکه میاشت موږ راکړې ده نو موږ ته وایي چې خپل کمی د ټول کال هغه کمی به دې کې پوره کړئ. تاسو به نورو میاشتو کې چې دی نه کمی زیاتې کړې دی اوس هغه وټ کټ چې دی نه هغه د دې کمی په دې میاشت کې پوره کوي دلته به تاسو ته اجرونه بې شماره بې حسابه تاسو ته میلاوي. دا مبارکه میاشت الله سبحانه وتعالی د چا په نصیب کې نو پوه شي دا ډېر اوچت انسان دی. الله اکبر. دا زما تقریبا د روجې د مسایل چې زه بیانوم نو دا زما پنځم پیر دی یعنی پنځم کال چې زه د روجې د مسایل بیانوم د الله سبحانه په توفیق سره او په هر کال زه دا وایم چې بعض ملګري موږ سره ناستي دا به روان کال نه او بعض ملګري موږ سره وو نن نشتي دا زه هر کال وایم او سبحان الله دغه شان کېږي چې هغه درس کسان به روان کال کې نه بس تاسو نظر وچلو کې تاسو پیژنې درس ملګري نو دې نږدې ورځو کې یو څو لړ وفات شو هغه مخکې کال موږ سره بعض ملګري ناست او ما چې د قرآن د دوره ختموله نو ما په آخري ورځ دا وویې یو کم دېرشم روژه ما چې بعض ملګري موږ سره ناستې خو روان کال له ونې سبحان الله هغه روان کال نه و. بیا چې دغه بله دوره ما ختموله ما بیا وویې په آخره کې بعض ملګري ناستې روان کال له ونې ګورې نو اوس سبحان الله هغه ملګري روجې ته لږې ورځې پاتې دي زموږ هم لا پته نه لري خو د هغو په نسبت ورته موږ نږدې یو نو هغوی د تورو خاورو کې پراته دي. الله اکبر. یو ورځ به داسې راشي دا کم سړی چې دا خبره کوي یعنې زه دا خبره کوم برابر زه به کې هم نه یم نو تاسو چې زما دا خبرې اورئ نو تاسو به کې هم بیا نه یې اوچته موقع دی چې چاله رب العالمین د رمضان دا میاشت ورکړي والله لازم که دې قبرونو والا خبرې کولی او موږ دې تپوس کړی تاسو ته به ویلی چې دا څومره اوچته میاشت او هغوی څومره خفه دي کم کمی چې د هغوی نه شوی ده په دې میاشت کې ته تپوس که دا کېدی نه موږ به دې کړی وی چې د خلکو ته پته لګېدلی وي چې دا څنګه میاشت خو زموږ دپاره هغه کافي دي کوم چې په قرآن حدیث کې دې فضیلت راغلی د هغې نه هوښیار سړي ته او مؤمن ته خبره واضحه ده خو موږ دا خبره کوو چې په قبرونو کې اوس ډېر خلک پراته دي چې هغوی د حسرتونه کوي ارمانونه کوي چې موږ ته دا میاشت نصیب شوی وی بل پیر. یو عجیبه حدیث به ته په دې موضوع باندې ووایم
امام احمد بن حنبل امام بیهقی راوړی طلحه بن عبید الله رضی الله عنه وی چې دوه کسانو رالو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د یوې قبیلې مرګري او دوه یو ځای اسلام قبول کو بالکل یو ځای اسلام قبول کو نو په دې کې یو چې هغه د بل نه مخکې مړ شو په جهاد کې شهید شو یو مرګري ته مخکې لاړ خو په جهاد کې شهید شو دا دویم مرګري به څه وخت بعد مړ شو خو خپل طلایي او بستر کې مړ شو نو طلحه رضی الله عنه چې ما خوب ولیدو په خوب کې مې دا ولیدو چې د دې بل کس د درجه د کم چې وروسته مړل دغه شهید نه اوچتي نو دا ماته ډیر عجیب ښکارو چې سړی د الله په لار کې وجلې شوی دی مړ شوی او سړی خپل طلایي کې مړل د څنګه دغه نه جنین په درجه کې اوچت شنو لاړم فلما اصبحت ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وجي سهار شو ډایرک لاړم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت مې خبر وکړه چې یا رسول الله هغه دوه کسان راغلي او بیا به هغه یو شهید کړي شو هغه یو خپل طلایي مړو بیا ما خوب کې وری دا د تعجب کې واچولم وی رسول الله ماته وی چې وی دغه ورستنی چې کوم مړل الیس قد صام بعده رمضان دغه ورسته پاتې شه نو روجي د رمضان د میاشت روجي نیولې دي کنه یو مو دي چاو وی مونږ کړه دي کنه وی چې مونږ نیم کړی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وی چې فما بینهما ابعد ما بين السماء والارض نبردوانو کې د زمکه او اسمان فرق دی ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم د روجي میاشت نه راغلیس رمضان میاشت نه راغلیس سبحان الله چې به سړی باندې رمضان د میاشت راشي او راشي او راشي او دغه خولي عبادتونه وکي چې دغه الله ګره کم مقام ورکړي دغه کس کم دی ورسته چې مړل د یو کال ګره دی بل لیټ شي روایت کې راځي چې یو کال وی واخر الاخر بعده سنه صرف یعنی د یو رمضان روجي د زیاتینی ولي نور خو دوه یو اسلام قبول کړي خو د یو رمضان روجي د دویم زیاتینی ولي د غیر الله سبحانه وتعالى دغه درجه د شهید د موچته کړي نو چې سره کلونه بیرای شي د روجي بیرای شي د به بندگی کې رب العالمین الله سبحانه وتعالى بدله کم مقام ورکړي دا دوره مبارک میشت چې الله سبحانه وتعالى چاته نصیب کړي الله سبحانه وتعالى دې موږ ته ورسي او الله دې ته موږ ورسي اوس په کوم ورځي پاتې دي امید دې بس موږ ټول به امیدونه کې پراته کوم مرګري چې موږ سره وس نشته تور خور کې پراته غریبانو امید چې دا روزه بر عزیز به دا کوم به دغه کو د تیر شي روزه کې څه کوتاهیانه تي شي وي نه کته پوښتنه کړه چې ورې د کوتاهی کړي د روان کله بل راځي کنه به کې وټ کټو بس روان کله روزه براشي خو وي به هغه نشته کوتاهی قشم پاتې شو ځکه دا خبره زکومه چې ته دا سوچ مکو چې روزه برازي او کنه دا سوچونه مکو دا باز کې سم په دې سوچ کې پردي چې روزي د میش برازي او کنه د روزي میش خو برازي او رازي خو ته به او کنه د دې ته پوس کا دا کوم مرګري کو خپل خپلوان چې زمونږ نه تری ناغو په دې سوچ کې چې روزه به کله راځي او څنګه برازي او رازي او کنه دې سوچونه کو خو کوم چې به خيارانو او په خلکو نه غوي بدې ته سوچ کړي چې موږ به یو کنه نه غوړا نشته روزه برایش خو د قبرونو ولا بګشتي هغه بګنيشتي د روزه برازي زمونږ هم پته نه لګي کې دې چې روزه ته موږ ونه رسو بس کسان بګي روزه په دې شپه باندې چې نه وفات شي د پاولني شپه باندې هغه وفات شي دنیا نه تللی نه دی غنیمت چې الله سبحانه وتعالى چاله ورکي د صحابه د سلف صالحین حال څنګه د روزي ته بغو ډیر خوشاله دعاګانې وکولې شپږ میاشتې بغو الله سبحانه وتعالى د سوال کوي یا الله مونږ ته روزي را ورسې شپږ میاشتې ورخه او به چې به روزي رااله نه به شپږ میاشتې د سوال کوي یا الله زموږ نه اوس قبول کړي د تیر شي روزي چې تیر شي د اوسه پورې تقریبا یو لس میاشتې لاړې یو لس میاشتې رب العالمین ته نږدې شو یو خدای کارو شو یولس میاشتې استعمال نامه ډکه شو دویم دا کارو شو یولس میاشتې په دې کې تا کوم ګناهونه کړي هغه د پاتې دي یعنې هغې حساب کتاب شته که سړی د توبه ونه باسي او ژوند برابر نه کړي په دې یولس میاشتې کې د کومې نیکیانې کړي نو هغه ستا دپاره ذخیره پرته ده د هغې اجر به په دنیا او په آخرت کې رب العالمین درکوي خو یو کار دا وشو
چې 11 میاشتې تیرې شوې او دا بله روژه راله یا را روانه ده، په دې کې که ما تاله دا سوال وکړو چې په دې 11 میاشتو کې تا کله دا سوال کړی د رب العالمین ته چې یا الله زما دا روژې زما نه قبولې کړي؟ موږ کوم یو ملګري له سوچ کړي چې یا الله د رمضان د میاشت تیره شوه ما یې روژې پوره کړې، ستا شکر دی چې روژې مې په خیر خیر سره پوره کړې خو زما نه یې قبولې کړي. او بیا ډېر کم خلک چې هغه به 6 میاشتې رب العالمین ته دا وایي 6 میاشتې چې یا الله زموږ د روژې قبولې غم ورسره دی. بیا 6 میاشتې سوالونه کوي یا الله روژه راورسوي یا الله روژه راورسوي 6 میاشتې لګیایي او دا دعا به یې کوله اللهم سلمني لرمضان، یا الله ما دې روژې ته ورسوي وسلم رمضان لي او د روژه ما ته راورسوي وتسلمه مني متقبلا او یا الله د روژې د میاشت زما نه قبوله کړي. دا به د هغوی دعاګانې خوشحاله به د روژې د میاشتې به راتله یو بل له به یې زیري ورکول. نو دا ډېر اوچته میاشت دی چې رب العالمین یې د چا په ژوند کې راولي. الله سبحانه وتعالی دې د رمضان د میاشت زموږ په دې ژوند کې بار بار راولي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له همیشه توفیق راکړي چې موږ پکې د هغه بندګي وکړو او زموږ د ګناهونه زموږ نه کم شي.